کچیر غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. تاسې دې خوا راشئ. نوربانو هله ووایه. اوس راته ووایه څه وشول. آرزو ولې د ځان وژنې هڅه وکړه؟ بابا په اصل کې بله خبره ده. مه ژاړه، اصلي خبره وکړه. ما هغې ته دا درمل ورکړل، غوښتل مې هغه ووژنم، په چای کې مې ورته اچولي وو. تا څه کړي دي خورې؟ لیونۍ شوې؟ هغه وخت په ځان نه پوهېدم، اوس پښیمانه یم، خو هغې هم زما مور وژلې ده. زما مور یې وژلې؟ په ما څه شوي؟ زه چېرته یم؟ کلینیک کې ځنګل کې پیدا کړی وې، دلته یې راوستلی. په یاد دې دي چې په تاسو شوي؟ نه. ستاسې په وجود کې د وهلو نښې شته؟ چا در باندې برید کړی؟ په ما کوم څه نه دي شوي، کیدای شي کوم ځای نه بل ویدلی یم. زه داسې حالاتو کې عادت یم. هیله کوم یوه شېبه تاسې دننه نشئ تللی. زه باید هیله کوم اجازه نشته. وروره ښه یې؟ ته نو څوک یې ها؟ وروره زه یم تاشکن. ناروغ ډېر مه ستړی کوئ. تاسې به روغتون ته ولیږو. ډېره مننه. پام کوه مم د وروره صبر وکړه، موږ تا ته اړتیا لرو. ته زما په نوم باندې څنګه پوهېږې؟ وروره ته خو زموږ خپل کس یې، زه تا پېژنم. اصل کې خپل اصلیت چاته نه ښکاره کوې، خو زه پوهېږم ته ښه سړی یې. چاته چې وګورم زه پوهېږم. ته چا رالېږلی یې؟ هېچا نه یم رالېږلی. مم د وروره مه پورته کېږه، ته باید ارام وکړې. لرې شه. مم د وروره مم د وروره له لومړی نه مې نه خوښېده. خدای دې وکړي چې مړه شي. تاسې دواړه زما خبره واورئ. که ډاکټر پوه شي چې هغې د ځان وژنې هڅه نه به کړې یا همکارو زو خبرې وکړي تباه به شي نوربانو. پولیس به دې د وژنې په تور ونیسي. زما په خبره پوه شوې؟ هغه وخت به بیا ځان نشي ژغورلی. که پولیس مولیس راغلل پوښتنه یې وکړه، ورته به وایي هغې رواني ستونزه لرله. سمه ده؟ دا کار ما کړی بابا، ما هڅه وکړه چې ویې وژنم. تا هیڅ کوم کار نه دی کړی. سمه ده؟ کله چې راغلې په پخلنځي کې پرته وه، زر دې ماته زنګ وواهه، بیا زه درغلم. ما خپله لور له لاسه ورکړه. نه غواړم چې تا هم له لاسه ورکړم نوربانو. تاسې دواړه زما خبرې ښې واورئ. که اړتیا شوه وبه ما دا کار کړی، خو اجازه نه ورکوم چې ته زندان ته لاړه شي نوربانو. په دې ټولو پیښو کې زه ستا په اندازه ملامت یم. د ناروغې خپلوان تاسې یې؟ ها، مهرباني. تاسو نه یو څو پوښتنې لرم. دا به راته ګټه ورسوي. وروره ته چېرته وې؟ وروره مم د وروره وروره ته څه کوې؟ کلي دې راکه. وروره هر چېرته چې ځې زه به دې ورسوم. ومې ویل کلي راکه کلي. وروره وګوره اجازه راکړه چې زه موټر وچلوم. ماغزه دې هم په ځای نه دي. ستا ماغزه هم په ځای نه دي، پوه شوې؟
خدایه زه اوس څه وکم هیله کوم ماته یوه اشاره راولېږه همدا یې ښه لاره ده دا خو څه غلا نه ده پورې اخلم بیرته یې ورته راولم نه غواړم بلې نړۍ ته د بل چا حق سره لاړ شم له همدې کبله ټانکه یې هم ډکوم او بیرته یې ورته راولم څنګه چې مې وویل له ډېرې اوږدې مودې راهیسې روانې ستونزې لرلې یو څو ځلې مخکې د ځان وژنې هڅه کړې وه خو زه بریالی شوم چې مخه یې ونیسه دا ځل یوازې پاتې وه بیا یې دا درمل خوړلي وو ډېر شکر چې لمسی مې پیدا کړې وه کومه رواني ډاکټره یې لرله چې درمل نه یې وکړي نه نه یې لرله که رواني ستونزه یې لرله ولې مو ډاکټر ته نه وړله ښځې په دې موضوعاتو کې لږ څه ډېر احساساتي دي ته خو پوهېږې ما ډېر ورته وویل خو هغې ونه غوښتل وبخئ پلاره څه شوي لورې تاسې ښه یئ د ارزو حالت څنګه دی د هغې معده اوس پرېمینځي انشاءالله ښه به شي خیرت دی کومه خبره نه ده امیر صاحب یوازې دې ښاغلي نه مې یو څو پوښتنې وکړې که کوم پرمختګ وشو زه به تاسو ته خبر درکړم سمه ده ښه ورځ ولرئ مننه ښه څه شوي دي هیڅ پوښتنه مه کوه نجیبه ارزو د ځان وژنې هڅه کړې الله الله کوم ارزو چې ما پیژندله هغه خو په خپل ژوند باندې ډېره مینه وه څنګه کولی شي داسې د ځان وژنې هڅه وکړي څه شوي ماشومانو تاسې هم ډېر خفه ښکارئ نور بانو ارزو پیدا کړې وه دوی دواړو یو ځای موټر پورې راکش کړې هم وه سختې شېبې تېرې کړې وې نجیبه دواړه ډېر ډار شوي هم وه اولادونو همداسې شوي هو پلاره ما ته داسې نه ښکاري خو په هر حال رښتیا به هرومرو معلوم شي په تمه به شو به ګورو کوم وخت مو چې درکړی او پوره کېږي تر اوسه هم کوم ځواب نه دی راغلی ستا په ان څو کسان به وي نه پوهېږم دلته خو یوازې اووه کسان معلومیږي وروره پیدا مو کړه وروره ډیپو څه مو پیدا کړل ډیپو مو پیدا کړی ده زمری تاسو زمریانې زمریان هلئ راځئ چې ښاغلي ما سردم خبر ورکوئ هلئ زر کوئ ښاغلی مساره د زده کوونکو ځای مو پیدا کړی چیرته دی ها لالم دغه نه وړاندې سیلې لاره کې وه ډیپو ده ښاغلیه سمه ده څه ته په تمه یئ هلئ راځئ چې ځو هلکانو موږ چمتو یو راځه نجیب امیر ته خبر نه ورکوو البته چې خبر ورکوو هلئ حرکات وکئ زر کوئ تاسې ډاډئ چې له ما نه کوم څه نه پټوئ نجیبه کولی شو خبرې وکړو هر څه چې وایې هم دلته یې ووایه کېدای شي اولادونه مې هم د ویلو لپاره څه ولري ماشومان د مخکې له به راځه چې یوازې خبرې وکړو ومې ویل همدا ځای سم دی ښه نو ملګرو یو دوه درې خیري هو کار کوي سمه ده هله دا واغونده که نه ښه نو ملګرو هیڅ غلطي نه منم هغه هلکان باید روغ رمټ خپلو کورنیو ته ورولو له همدې کبله باید ډېر پام وکړو هلئ خدای دې له موږ سره مرسته وکړي
ډېر جدي سړی نجیبه ومویل راشه کنه. نجیبه زما خبره ښه واوره، ته زما زوم یې. دا خبرې د نوې په یاد راغلي. پوهېږم تا سره مې ډېره بې انصافي کړې. نه پوهېږم ولې د دې خبرو پیل مې هېڅ خوښ نه شو. په هر حال زه خبره نه اوږدوم. آرزو هغه درمل خپله خوړلې. ما ته خو داسې ښکاره نه شول. یو ځل پرېږده چې همداسې درته ښکاره شي. زما په خبره پوه شوې. خپلې مېرمنې لپاره لور لپاره دی پرېږده چې همداسې ښکاره شي. غواړې څه ووایې؟ که غواړې ما ونیسه نجیبه. ما ته رښتیا ووایه. زما اټکل به سم وي. هر اټکل دی چې کړی ډاډه یم چې اصلي موضوع ته ډېر نږدې شوی. ښه نو که داسې خبره وي بیا خو ما پېژنې، هېڅ ژمنه در سره نشم کولی. وګوره نجیبه، ته کولی شې چې مخته مې راتوکې. که ما د پښو لاندې کې هېڅ به مې غږ ونه باسم. ما لویې تېروتنې کړي. تر ټولو لویه تېروتنه مې دا وه چې ستا خبره مې وانه اورېدله نجیبه. ځینې شیانو باندې زه نه پوهېدم. د نوربانو ګناه ما اخیستې. زما له امله یې په سر ډېرې ستونزې راغللې. ستاسې ارامتیا مې له منځه ویوړه. ستاسې کورنۍ مې خرابه کړه. ما ستا په څېر پلار نه درلوده نجیبه. داسې پلار مې نه لره چې خپلو ماشومانو ته مینه ورکړي. خپل ماشومان دې بېرته واخله. زه د هغوی لیاقت نه لرم. ما هم وبخه. ماشومانو، تاسې دواړه بیرته خپل کور ته تللی شئ. رښتیا وایې بابا؟ هو. غږ مې اورې؟ هلو، غږ مې اورې؟ اورې؟ هغه لیونی تاشکن دی. خدای پوهېږي څه غواړي. سلام تاشکنه، بخښنه غواړم. د خدای په امان. ډېرې به مانا خبرې دې ورسره وکړې. عاقف وروره صبر وکړه مه یې بنده وه. زما خبره ښه واوره. تا ته یو ډېر مهم خبر لرم. هېڅ وخت نه دی تاشکنه، اوس هېڅ وخت نه دی. وروره، زه ممدو پسې یم. دلته ډېر عجیبه کارونه روان دي. بیا ونه وایي چې تاشکانه کار راته خبر رانه کړ. ممدو ماغزه له لاسه ورکړي. باروت یې ډېر شوي دي. یعنې هسې هم بارود دی، خو همداسې کارونه هم کوي. وروره زما غږ اورې؟ عاقفه وروره، غږ مې اورې؟ عاقفه وروره، په خواشینۍ سره تر اوسه د غږ اورم. اوس زه وخت نه لرم چې باروت او لوګي سره بوخ شم تاشکنه. د خدای په امان. یعنې له دې وروسته به لوبه خونړۍ شي. هو، زه یې کیسه کې نه یم. هېڅ چې په کیسه کې نه یم. وروره اوس له کوره ووت. چېرته ځي؟ زه یې څارم. ته د څارنې ته دوام ورکړه. که کوم پرمختګ وشو بیا موږ ته هم خبر راکړې. سمه ده؟ هله نو د خدای په امان. هغه لیونی بیا څه وایي؟ خپل هم نه پوهېږي چې څه وایي. له نوم نه یې ښکاره ده چې لیونی دی. لیونی همداسې ده. قدرمنو لیدونکو،
د حیرانونکې پیښې ژوندي انځورونه چې لومړي ځل لپاره مو خپاره کړل په هغه کې چې ترهګرو کوم وخت ورکړی و پوره کیږي. ښاغلی مینیکا، ستاسې په اند دا پیښه به څه پایله ولري؟ امنیتي ځواکونه به دا د پولیسو زده کوونکي د ترهګرو له لاسه وژغورلی شي؟ زه هیله لرم چې هغه زده کوونکي وژغورل شي نادم جانه، خو زه بیا هم ډېر ناهیلی یم. ولې ناهیلي یې ښاغلیه؟ ولې به ناهیلی نه یم ګرانه؟ ولې؟ امنیتي ځواکونه په نورو کارونو کې بوخت دي او داسې کارونو ته هیڅ وخت نه لري. ځکه داسې وایم ګرانه، هغوی د معاصرو کسانو نیولو له امله د ترهګرو نیولو ته هیڅ وخت نشي پیدا کولی. دا د دې هېواد د یوه وګړي په توګه زه هغو ځوانانو ته ډېر اندېښمن یم. هو، په دې باید اعتراف وکړم چې زموږ ټول خوندیتوب ته جدي ګواښ مخامخ دی ملګرو. تر هغه چې پولیس خپله دا مفکوره بدله نه کړي، زه مجبور یم خپله مفکوره له خپلو هېوادوالو سره شریکه کړم. هو ښه، نو ستاسې په اند باید څه وشي ښاغلی مینیکا؟ د داسې یو کس په توګه دا خبرې کوم چې دې هېواد کې ډېر څه لیدلي. ژوندي ځواکونه باید وخت ضایع نه کړي او واک په لاس کې ونیسي. تېر ځل یې هم پولیس له همدې لارې اصلاح کړي ول نادم جانه. همدا کار باید یو ځل بیا هم ترسره کړي. زه ترې همدا تمه لرم. همدا اوس ماته معلومات را ورسېدل هغه ترهګریزه ډله چې زده کوونکي پولیس یې برمته نیولي غواړي یو ځل بیا ژوندي نشرات پیل کړي. تاسو چمتو یې ملګرو؟ هو، هغوی سره مو نښلوه. چمتو یو. لس ثانیې وروسته کوم وخت چې موږ د دولت واکمنو کسانو ته ورکړی و هغه بشپړ شو. تر دې وخته پورې زموږ غوښتنې ونه منل شوې. موږ په خپلې خبرې درېږو. دا زده کوونکي به هم د ترکانو په مخ کې ژوندي نشراتو حالت کې ووژل شي. موږ څه نه کوو ښاغلی مساره، همداسې ورته وګورو چې دا کسان زموږ ملګري راته ووزني. دا رازیلان به زموږ اولادونه وبژني عاکفه. اوس را ورسېدو ښاغلیه، د ډیپو مخې ته یو. لږه نوره هم بیړه وکئ. زر تر زره زموږ اولادونه د دې ظالمانو له لاسه وژغورئ. دې ډرامې ته هم د پای ټکی کېدی. سمه ده ښاغلی مساره، موږ به له مخې بر شو. ما وڅارئ. سمه ده امر صاحب، موږ به هم شاوخوا نه ورځئ. خدای دې در سره مرسته وکړي. زر کوئ. الله الله، دلته ولې داسې ارامي ده؟ امر صاحب، زما غږ اورې؟ موږ چمتو یو، دننه کېږو. موږ هم چمتو یو عاکفه، پام کوئ. هله لیلا، پام کوئ. لومړی باید په خپل ځان پام وکړو. ته هم په ځان پام کوه عاکفه. هلئ راځئ. په ځان مو ډېر زیات پام کوئ. دا ځای خو تش دی. هغوی ډېر هوښیار خلک دي. مونږ یې بل ځای ته رالېږلي یو عاکفه. خیري، تا خو وویل همدا یې پته ده. خیري، دا کسان چیرته دي؟ والا نه پوهېږم څه ووایم عاکفه وروره. عاطف وویل چې همدا ځای دی. خیري تخم، هغه سره وې که نه هلکه؟ هو ورسره وم. ښه نو
بله ښاغلی مساره ښاغلیه موږ ته لویه دوکه راکړل شوې ده څه شوي عاکفه دلته هیڅوک هم نشته دا ډیپو بیخي تشه ده څه تشه ده عاطفه ډیپو خو تشه ده هلته هیڅوک هم نشته دا څنګه کیدای شي څنګه کېدای سي اوف ښاغلی مساره دوی له موږ سره لوبه وکړه خدایا مونږ یې دوکه کړې وه عاکفه موخه یې راباندې غلطه کړې عاطف اوس له نورو پاتو نه هم سګنال اخلي وروستی لس ثانیې دي که په دې لسو ثانیو کې کوم مسؤل کس موږ سره ژمنه ونه کړي چې زموږ غوښتنې به ومنل شي بیا به دا هلکان یو یو ووژنو د دې هلکانو د مرګ مسؤلین به د ترکیې دولت وي 5 4 بله ښاغلی مساره 3 2 1 او 0 خائنانو رازیلانو بله اورې ښاغلی مساره بله موبایل ماته راکه ښاغلی مساره بله امر صاحب ډېر یو بد کار وسو څه وشول عاطفه په خواسینې سره زموږ ورور په ژوندي اثراتو کې شهید کړ رزیلانو مونږ یې دوکه کړي یو د ژوندي نشراتو حال کې یو بل زده کوونکی هم شهید کړی یو ځل هغوی زما لاسته راشي څه شوي کیفه څه ته ګورې امر صاحب موږ ته یې لومه ایښې ده امر صاحب لومه یې ایښې ده ووځئ کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه چاودنه وسوه څه وشول عاطفه ښاغلی مساره فکر کوم هغه ډیپو کې چې کفرور ورغلی و چاودنه وسوه څه وایې همدا اوس یو چا سره اړیکه ونیسه ځان پوه کړه چې څه شوي سمه ده یوه سیبه تاسې ښه یې ملګرو تاسې ښه یې ښه یو امر صاحب ټول دې د خپل څنګ کس باندې پام وکړي ښه یو امر صاحب ښه یې هو ښه یم چاته زنګ دی زما خو نه دی زما دی بله مهرباني وکړئ څنګه یې فکر کوم هلته هم چاودنه شوې ده ټپي یا شهید خو به نه لرئ که نه انشاءالله موږ ته یې لومه ایښې وه ښاغلی مساره شکر دی څوک نه دی ژوبل شوي ښاغلی مساره وګورئ ترهګر کوم بل څه وایي د ترکیې دولت مسؤلینو ته د وروستي ځل لپاره خبر ورکوم که د دې زده کوونکو ژوند ورته ارزښت لري بیا د خپل غوږونه ښه خلاص کړي او زما خبره دې واوري لس دقیقو کې د موږ سره اړیکه ونیسي که موږ ته ډاډ رانه کړل شي چې زموږ غوښتنې منل کېږي بیا به دې ټولو هلکانو ته ور واچوو ډېر دې وشیندئ خدای دې تاسې ووهي داسې مه کوئ رزیلانو خدای دې تاسې ووهي بې شرفانو خدای دې ستاسې سزا درکړي څه خبره ده ښاغلی مساره لاسو دقیقو کې که د هغوی غوښتنې ونه منل شي زموږ ورونو ته به په ژوندون یې ور واچوي بې شرف کسان ښه نو څه وکړو ښاغلی مساره یو څه خو ووایه چمتو اوسئ زموږ د خبر په تمه اوسئ
کوم بد خبر دی که څنګه ښه خبر خو هسې هم نشته امر صاحب هغو بې شرفانو به یې لیکله چې دغو کې غوښتنه ونه منل شي زموږ ملګري به په ژوندوني وسوځوي امر صاحب وګوره دلته مې یو څه پیدا کړل دا نو څه دي سګنال ورکوونکی کوم شی دی نو همدا اوس هاتف ته زنګ وهه ورنه پوښتنه وکړه چې دا څه دي سمه ده امر صاحب کوم څه چې موږ ته دوکه راکړې هغه به هم دا وي بالا عطفه څنګه چې موږ اټکل کړی و کوم سیګنال چې موږ دوکه کړی ول همدې ځای نه راغلی و او هغه سیګنال مو هم پیدا کړ چې همدې آلې ته راغلی و خیري همدا اوس یې پته راته ووایه پوره پته مې ستا موبایل ته در ولېږله خیري وروره سمه ده وایخله سمه ده ډېر ښه څه خبره ده تاشکنه امیر صاحب پام کوه چې موبایل بند نه کړې تا ته مهم خبرونه لرم مامدو یو ډیپو په شان ځای ته راغلی زه یې څار کې یم فکر کوم دا د هغو ترهګرو ځای دی چې ژوند یې نشرات ورکوي زر راشئ امیر صاحب ته څه وایې تاشکنه هیجاني کېږمه په ارامۍ سره پته راکړه بندیک سیمه کې یو ډیپو بندیک سیمه کې هو بندیک سیمه کې د ریل پټلۍ تم ځای څخه 400 متره لرې دی سمه ده پام کوئ چې کوم کار ونه کوي موږ ته په تمه شه څه شوي امر صاحب تاشکن د هغو ترهګرو ځای پیدا کړی کومه پته چې ما ته راکړه عاطف هم همدا ځای ویني سمه ده خو هغه لیوني تاشکند څنګه دا ځای پیدا کړی ممدو هېڅ څارلی دی امر صاحب دا خو به معلومه نه وي ممدو ته څنګه ځان ور ورسوو دلته له بې ځایه درېدونه خو هلته تګ ښه دی زما په ان باید لاړ شو لیلا په حقه ده کلو ما هم ویلې دی ځای به ښه وي هله کفا هلی څه ته ولاړې هلی هلی زر کوئ زر کوئ هلی بله به کوي هلی هلی منډه کوي هلی نیازي زما موټر ته راشه وای شغاله یعنی نه یې مړ شوی بیا دې موږ ته لومه ایښې ده ها لاسونه دې پورته که ارام اوسه زمری زه هم ستاسو له ډلې یم البته البته درد دې بیا نورو ته ووایه ته دلته څه کوې ولې راغلی یې بدکار خو مې نه دی کړی ستا ژوند مې وژغوره وروره سمه ده وروسته به بیا خپل پور ادا کړم اوس لاړ شه نو داسې خو نه کېږي ما ته هم وسله راکړه چې هغه رزیلان یو ځای ختم کو سمه ده د دې کارول دې زده دي زده مې دي داسې او بیا داسې ډېر تکړه ښکارې نښه یې سمه نیسه سمه ده ها سمه ده بیا به یې زده کړم پام کوه چې خپل ځان ونه ولې او ما ونه ولې ښه نو پلو یې تر څو چې ما ډز نه وي کړی ته ډز ونه کړې سمه ده سمه ده څه خبره ده دې خوا ته لاړ شه دې خوا ته لاړ شه هله زر کوه ډېره خبرې مه کوه هلی مه کوه غرض به څه کوئ تا ته مې وویل چې ډز مه کوه بخښنه غواړم خپله وشو نو سمه ده پام کوه چې ځان ونه وژنې مشره دا زده کوونکي ووژنو اوس نه وروسته به بیا پرېکړه وکړو ښکاري چې دلته حالت ګډوډ شوی داسې ښکاري چې تاشکن ارامه نه دی ناست باید زر ورشو چې ډېر ژوبل نه کړي امر صاحب راځئ ملګرو ډېر ښه د خضر په شان را ورسېدل څوک را ورسېدل ته څه وایې ما نجیب امیر ته خبر ورکړی و هغوی را ورسېدل له تا نه هېڅ هم نه جوړېږي خبرې مه کوه ولې وروره ولې بیا عقل یې زده که د خولې په ځای دې لږ لاس په کار واچوه که نه هله ډزې وکړه
او زمونږ ملګری هم دلته دی. تل همدا یوه ترانه غږوي، ولې نه پوهېږې؟ په څه ملګریا؟ موږ نور ملګري نه یو عاکفه، کورونه هم شو، د یو بل دښمن به یو. ښه نو ولې اوږه په اوږه مقابل لوري باندې ډزې کوو؟ دا زما شخصي مسله ده عاکفه. هلئ پورته شئ، پورته شئ، دې خوا ودرېږئ. مخکې شئ، مخکې شئ. دا نږدې نه شئ، له دې ځایه ووځئ. لاړ شئ که نه نو دوی ټول به واس وځپم. مه درېږئ، دا بې شرف ووژنئ. زمونږ ملګري خوشي که موږ به هم تا وبخو. ما مې ویل لاړ شئ که نه نو دوی ټول به واس وځپم. داسې چې د تا خپله داسې وغوښتل. ټول کېنئ. تاسې څنګه یې ملګرو؟ حالت څنګه دی عاکفه؟ دا ځای پاک شو. ممدو مو پیدا کړ؟ دلته و خو اوس تللی. سمه ده، ډېر لرې نشي تللی، همدلته به چېرته وي، هغه باید ولټوو. دی به چېرته تللی وي؟ چېرته؟ چېرته؟ سمه ده، په ځان پام کوه. هغه زما ورور دی، ما خو نشي ویشتلی. دومره ډاډه مه اوسه، هغه سړی په دې وروستیو کې ډېر بدل شوی دی. فیلمونو کې خو داسې غږونه پیشوګانې باسي، خو دلته پیشو هم نشته. رښتینی ژوند د فلم په څیر نه دی. خو ښه فلمونه هغه دي چې رښتیني ژوند ته ډېر نږدې وي. بې ځایه خبرې مه کوه عاکفه. غواړم یو موضوع پیدا کړم چې تا سره پرې خبرې وکړم. همدا موضوع راته ښه ښکاره شوه. زه به درته یوه موضوع درکړم. نور ما مه لټوه، ما هېر که که نه نو ته به زیان ووینې. دا کار زما لاس کې نه دی. انسان هېڅکله خپل ورور نشي هېرولی. ته پوهېږې زموږ نیکونه څه وایي؟ که به وایم خبره مې اغېزه نه کوي، که غلی شم زړه مې ناارامه کېږي. ته ولې نه پوهېږې؟ موږ له دې وروسته یوازې او یوازې دښمنان یو. زه تاسې سره کار نه لرم، تاسې هم ما سره کار مه لرئ. ښه نو ولې دې موږ سره مرسته وکړه؟ دومره لویه خبره نه ده. و به وایم د همکارانو لپاره مې دا کار وکړه، د وجدان لپاره مې دا کار وکړه. یا نو اوس هم وجدان لرې ممدوحه؟ نه پوهېږم څه فلم دې روان کړی، خو زما زړه راته دا وایي چې ته د کوم بل څه په لټه کې ورور جانه. ستا د زړه غږ دروغ ثابتولو لپاره غواړې زه ته وولم؟ ها ووایه، وسله دې وغورځوه، وغورځوه. دا درته هیڅ نه توصیه کوم ممدوحه. نجیب امرم تشریف راوړ. ومې ویل وسله دې وغورځوه ممدوحه. که ته ما وولې زه به ما کیف وولم. نه به ته ما وولې او نه به مې امر صاحب تا وولي. وسله دې لرې که ممدوحه؟ موږ پوهېږو چې ته په درملو روږدی کړی یې، پوهېږو چې ستا سر یې عملیات کړی دی. ممدوحه همدا کار یې له ما سره هم کړی و. موږ کولی شو تا وژغورو، بېرته دې پخوانۍ ورځ ته راګرځولی شو. زما ستونزه بله ده، زه ستاسې په څېر نشم کېدلی. زما لپاره د شاتګ نشته، نور ما په ارامه پرېږدئ.
وتښتېد امر صاحب. هر څومره چې لرې لاړ شي وروستی ځای زموږ څنګ دی، خو دا ممدو زموږ هغه پخوانی ممدو نه دی. باید دعا وکړو چې خدای یې هوښیار کړي او په هر څه خپله پوه شي. خو اوس یوه تسلي لرو، په دې پوهېږو چې زموږ د اټکل په شان ګواښونکی کس نه دی. رښتیا وایه امر صاحب. هله ستا دا کارونه نه هېروم سنانه، هېڅوک هم نه پرېږدم چې هېرې کړي. هر څه چې دې وس کې وي ویې که، خو د وروستي ځل لپاره وایه که نور بانونه پولیس ته شکایت وکړې تبا به دې کم عارضو. هسې ماته ګواښ مه کوه سنانه، هېڅ هم نشي کولی، په دې هم پوهېږې. ته یو ځل نور بانې پولیس ته په ګیر کې ورکه، یو ځل دا کار وکړه، بیا به هغه وخت پوه شې چې زما ګواښونه څومره رښتیا و او څومره دروغ. ولې داسې چلن کوې لکه په هېڅ چې نه پوهېږې؟ هر څه چې شوي د سازمان امر په خاطر شوي دي. هر چا چې دا کار کړی د امر لپاره یې کړی. زما لور مړه شوه، لور مې مړه شوه، ولې نه پوهېږې؟ تا به د نجیب لاس ته ورکړم، خپله به دې په ګیر کې ورکړم، ورته به ووایم چې هنري تا وژلې. فکر کوي زه له نجیب نه ډارېږم؟ ها، ته خو یو ځل ورته ووایه، بیا به بارون له تا سره څه وکړي فکر دې کړی؟ بارون به زندان کې وغورځوم. ستاسې په ټولو رازونو باندې پوهېږم، تاسې به ټول یو یو تباه کړم. که موږ تباه شو ته به څنګه شي؟ په دې اړه دې فکر کړی؟ ما خپله لور له لاسه ورکړې، نور به څه راسره وشي، نور نو هېڅ هم ډاډ نه لرم. لږ څه وروسته به پولیس راشي، ښه فکر وکړه، بیا وروسته له هغه دې خپل اظهارات ورکړه. مېرمن آرزو شفا دې وي. د دې پېښې په هکله یو څو پوښتنې لرم. پوښتنه مو وکړئ. ښاغلي سینا مې وویل چې تاسې درمل خوړلي او هڅه مو وکړه چې ځان وژنئ. دا خبره رښتیا ده؟ تاسې نه مې پوښتنه وکړه مېرمن آرزو، د درملو په خوړلو سره مو خپله د ځان وژنې هڅه وکړه که کوم بل چا درکړي؟ کارونه هیڅ که مخې ته نه ځي اغلې، هر ځای کې مو کار نیم کې شنډېږي، هر څه ته چې لاس اوږد کړو لاس مو وځي، په هر چا چې باور وکړو هغوی مو په نیمه لاره کې پرېږدي. اوس نو همدې خوسا شوي مڼیو ته پاتې یو ښاغلی کایه، هغوی په دې هم بریالي نه شول چې یو څو بې وسلې هلکان ووژني. دا موضوع هیڅ مه یادوه مېرمن عزیزې، هسې هم زه ډېر خفه یم. موږ سره ناسم کس پاتې دی ښاغلی کایه، او نه هم ښه وسله. او اوس څه وکړو؟ څه وکړو ها؟ باور وکئ مغزه مې سم کار نه کوي، له کله چې رالوی شوی یم همدا کارونه کوم، هیڅ کله دومره نه وم ځورېدلی. د پښو لاندې نه مو فرش وړل شوی دی، خو موږ هیڅ نه یو خبر شوي. دې حالت ته وګوره، ما چې به په خپه یوه اشاره باندې لوی عملیات ترسره کول، اوس هره شېبه ځان سره فکر کوم چې پایله به مو څنګه شي. ها څنګه؟ ولې دومره بیچاره شوی مې نیکه؟ اوس خو تباه شو مېرمن عزیزې. زه لا نه یم مړ شوی. ته لا نه یې مړ شوی ګرانه؟ نه یم مړ شوی. فکر خو به دې نه وي کړی چې مړ شوی یم. زما ګرانه باروته، ته هو زه یم. زما مجسمه نه ده، دا کومه اروا هم نه ده چې له دوزخه راوتلې وي.
توبه ښاغلیه داسې ولې وایې خبره مو کوه مینیکا ته ماته په تمه نه وې که نه ویل دې بله نړۍ که به سره وګورو هم داسې ده نه ښاغلیه بله نړۍ خو هسې هم نشته څنګه به هلته وګورو تل هم دا یوه خبره تکراروي غلی شه وارخطا چې شی بیا د مغزم کار نه کوي نه ښاغلی داسې نه ده مینیکا زما خبره دې وانه اورېدله خبره مو اوږده وه هلته کښېنئ دا دی هغه موږ ته په تمه نه وو ځکه چې راغلی یم د هغې لومې حسابي در سره وکړم چې تاسې ماته ایښې وه نه ښاغلیه تاسې څه سمه ده غلی شوم څنګه یې اولادونو بابا ته مې په تمه یو هغه چېرته دی درزو خور کوټه کې دی هغې ته خور مه وایه سمه ده خورې تاسې هم دلته په تمه شئ زه به یو ځل وګورم ماښام په خیر په خیر راغلی یا امر صاحب هیر مې شول چې پوښتنه وکړم تاسې هم د دې ناروغۍ خپل یئ ډېر شکر دی خدای ته نږدې او دې ناروغ نه لري یم کله چې هغه په هوښ راغله مامور صاحب ورنه یو څو پوښتنې وکړي زه هم غواړم په ځواب یې پوه شم دا چې تا د ځان وژنې هڅه کړې وه کوم چا په پټه درمل درکړي وو که څنګه ناڅاپه راباندې کوم څه وشول هر څه راته بېمعنه ښکاره شول هغه بارون نومی سړی هغه مینیکایا رزیل ارزو ته څنګه سزا ورکوم بیا به یې وګورې 4 شمېره لرونکي موټر پسې زه یم وایي ساره په خبره پوه شوې فکر مه کوه چې وبژغورل شي شیشه کې د دې کار حسابي در سره کوم ښه نو سبا یې محکمې ته لیږلی شو نو که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه